نه مخکې خو څومره چې موږ دلته کې مشران دي انجمن حسینیه والا تحریک حسینیه والا موږ د بډکي او د خرلڅۍ څومره مشران دي او ورسره موږ سکیورټي فورسز والا دلته کوم موجود دي او ټولو نه مخکې د زړه ډېره شکریا ده کوم چې کومه پیښه شي هغه پیښې کې چې دوی کوم منډه ترړه وواله او مطلب چې کوم ټایم باندې مطلب چې سیز فایر وکړلو او ورسره چې کوم مطلب چې زخمیان شوي دي یا کوم شهید شوی دی هغه الله رحم وکړي مین شی دا دی چې دا مو وطن دی او موږ کوم باونډري باندې ولاړ یو هغه طرف ته مو همسایه دي د مو همسایهو چې کوم حقوق دي هغه باندې هم ډېر ښه پوهېږو او موږ غواړو چې هغوی سره مو ښه وخت تېر شي هغوی ته هم داسې په کار دی چې هغوی مو سره هم ښه وخت تېر کړي ولې چې دې علاقې کې افغانستان دی که پاکستان دی وخت یې مو تېروونکی دی هغه حوالې سره چې څومره مو هلته کې حقوق دي فینس نه اخپله نو هغه په کار دا دی چې موږ څومره دلته کې جزي قوم پراته دي یا منګل پراته دي یا چکمني پراته دي مو سایډ نه چې کوم د خرلڅیو او د بډکي توري پراته دي یا بنګښ پراته دي نو موږ غواړو چې دې سره د مو ښه وخت تېر شي څنګه یې مو پلارانو د ښه وخت تېر شوی دی او هغه نه علاوه چې کوم دې علاقې کې مخکې هم د مو دا ډیمانډ دا خبره مو دلته کې خپلو مشرانو سره کړې دی او کابل کې مو دا خبره کړې دی چې یاره مو څومره ځمکه فینس نه خپله پاتې دی چې کوم انټرنیشنل اصول دي د باونډري هغه اصولو په مطابق په کار دی چې دا ځمکه مو چې چا حق دی ورباندې هغه په کار د بډکي د خرلڅۍ چې کوم خلک دي دا په کار دی چې وکړي خو بیا بدقسمتۍ سره داسې مسالې د کورونو د وړونو منځ کې هم راځي خو موږ غواړو چې کومې طریقې سره پرون جرګه شوې دی د مو د مشرانو د افغانستان د دې علاقې مشرانو نو هغې جرګې مو سپورټ هم کوو او ښې هم کوو او دې سره سره چې کوم ټریډ روان دی او ټریډ مو هېڅکله هم نه غواړو چې تجارت بند شي ویلې چې د پاکستان د افغانستان په تجارت باندې ډېر اهم اګریمنټ شوي دي او دې سره سره د مو علاقه او هغه علاقه هم ته نه کمیابېږي نو اوس موږ غواړو چې باقاعده مطلب د ټریډ کولاو شي او خو مینې محبت سره د خبره مخکې مو بوزو اوس هم مطلب ډېر نقصان نه دی شوی او کومه مو پښتو جرګه ناسته دی پرون هغه جرګه انشاءالله مو سپورټ هم کوو په اسلام آباد لیول باندې هم انشاءالله کوو او چې کابل مشران هم دا تمه لرو چې دا خبره زر نه زر هغه ریوب نه ونیسه چې لور کورم پورې چې څومره مطلب چې فینس لګېدلی دی کوم باونډري صحیح نشانې دي په هغوی باندې مطلب دا دی چې دا فینس تېر شي او دا باده خبره نه دی او موږ غواړو چې موږ دوی سره د وړونو په شان د وخت تېر شي تاسو ته لکه څنګه پاته دی چې څو ورځو نه پاک افغان سرحد باندې کشیدګي وه وردبو پلم ډېر لوی تکلیف و خو دا څو ورځو نه مسلسل جرګې وشولې خو پرون جرګه یو پرون کومه جرګه وه د اردبو ولسو طرفه غټ مشران او سپین ږیري او حاجیان کېناستل او خپلو منځو کې چې کوم هلتله مسایل و هغو باندې بحث وکړلو خو هغه په دغې خبرې متفق شول چې مو اردوا پلمه پښتانه وروڼه یو مسلمان یو د یو بل د حقوقو احترام به کوو او چا سه ځمکه دی هغه به ورکوو ویلې مو اردوا به حیثیت مسلمان دی باندې اټول کیل یو څه پردی حق خوړله خداوند متعال نه بخکي خو دې سلسلې کې پرون جرګه وشوه خو بیا هم ویله اردو حکومتو سره مو سلو کوو یعنی کوم افغان جرګه وه هغوی امارت اسلامي ته لاړل او چې کومې مو جرګه وه هغه مو د خپل پاک ریاست کوم حکمران دی هغو ته راغللو نو د الله شکر دی اردو پلمه د جرګې خبره منظوره شوله یوه پلم هم ویله چې دا بهترین کار شوی دی او جرګې والا شکریا هم ادا کړله او دې سلسلې کې مو اوس راغلي یو چې کوم د پاک افغان بارډر دی دا اوسه کې د تجارت دپاره او آمد و رفت دپاره اوسه کې خلاصیږي ویلې چې دې دپاره یوه کمیټي هم جوړه شوله چې څومره هم هلتله مسایل دي دی باندې به د کومې مو پښتانه مشران دي چې هغوی دغو علاقو کې واقف دي هغوی به کیسه کوي او نشاندهي به کوي چې دا ځمکه یې تا راوښتي دی او دغه ځای کې مو دروښتي یو خو مو بیا یې ورته یو چې دغې جرګې کوم کار وکړل الله تعالی د دوی محفوظ وساتي ویلې اردوا پلمه کوم کشیدګي وه ښځو ته وړو وړکو جلکیو ته ډېر تکلیف و دي نه علاوه موږ کوم تعلیمي معیار د هغه ډېر زیاتو څخه راپېږي او بین الاقوامي لیول باندې موږ کوم تجارت دا هم تاثیر کېږي دغو ټولو خبرو ټولو ملحوظې خاطر وکړلې دې دپاره دوی د یو بل ته د ورګیرات لاس ورکړلو څه مو تاسې کس چې هغه ثمره دا دی چې الحمدلله د الله لاک شکر دی چې اوس مو اردوا پلوه مشران راغلي یو چې د پاک افغان کوم بارډر دی دغه خلاص دا نوی پیغام اوس وشو مو انجمن حسینیه یو رکن دلدار حاجی خبرې کوم د مو انجمن طرفه انشاءالله برپور څه صورت توان که دو هغه وشو
و خدای کامیابی را که تحریک حسینیه و کام درانه مشران و منستر صاحب و اوس متدا کامیابی خدای حاصله که ان شاء الله اوس به بس ګوډو رابطه خلاص شي د بیمارانو د ګوډو دا به ان شاء الله نوې پیغام تاسو ته مو وړاندې کوو دا به اوس ان شاء الله جاری شي او خدای مو خوشحاله باسته ان شاء الله په ورورګرۍ به وخت تیرو